أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چی فقہ کل سرگرد امام ابو حنیفہ په مذهب کې دی خوند امام ابو حنیفہ په مذهب کې دی خوند امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ چی فقہ کل سرگرد امام ابو حنیفہ په مذهب کې دی خوند امام ابو حنیفہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمعت عبد الله ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. طالبانو اول یو حسد دی، یو حقد دی، او یو غیبت. حسد خپل فکر کې ذاک حسد هغه خپل دوه قسمه دي. یو قسم دا دی چې الله پاک د ده څخه د اعمال یا د عزت واخه ماته راکړه. دغه قسم چې خدای د ده څخه واخه ماته راکړه دا د کافر سره جایز نه دی. ماته شخصي او مسلمانانو ته هغه نه یا مات. دوهم هغه دا دی چې الله جل جلاله د ده څخه زایل کړه، خوند نه راکړي. خدای د ده څخه د عزت او د اعمال او د شان زایل کړه. دا بیا د مسلمان سره جایز نه دی، د کافر سره جایز دی. خدای د ټولو کافرانو سره باچی واخه، عزت یې ځینې واخه، خو هغه وجه دا وي چې دا زما پر اسلام باندې وي. کافر خوند نه راکوي چې مسلمانان کامیابه شي. دغه ته طالبانو څوک وایي؟ حسد وایي. یو بیا حسد دی، یو حقد دی. بعضې دا فرق کوي چې حسد دا دی چې په زړه کې وي، پر بدن یې تاثیر نه شي ښکاره. حقد دا دی چې پر بدن یې هم څوک شي هغه تاثیر ښکاره شي. تنده یې ګونجي ګونجي شي چې د هغه کامیابي وویني، دا تاوان ورپېښ شي. دې ته بیا څوک وایي؟ دې ته بیا حقد وایي. بعضې بیا دا وایي چې د ده په دې خوشحاله یم چې دی ناکامه شي، دا حسد دی. چې خبر شولم چې دی کامیابه شوی دی، پر بدن مې تغییر راغی، دې ته حقد وایي. یروي استمه طالبانو دغه الفاظ د کوي. دا غیبته پرې و بیا غیبته د غیبته دا ده چې الله جل جلاله د ده په رقم ماتم شي راکړه. د ده نه غواړم چې د ده څه زایل شي یا د ده له ماته راکوي شي، بلکې د ده په رقم. دې ته غیبته وایي. دا جایزه په حلال شانو کې جایزه، خو د مسلمان او د کافر د دواړو سره په مال کې جایزه ده. په مال کې وایي چې خدای د په رقم مال راکړي، او په دین کې د مسلمان سره. بیا ته چې دې ځای ته پام کوئ. اوس نه یو پله اسد راواخلي. اسد الله پاک په قرآن عظیم شان کې داسې وایي: من شر حاسد اذا حسد. د شر څخه د حسد چې حسد وکړي پناه غواړم. حسد دواړه واره، یو د حسد ابتدا ده، یو د حسد پای دی. د حسد ابتدا ده چې په زړه کې مې دغه وي چې تا کامیابي خوند نه راکوي. دا ګناه نه ده، دا ګناه نه ده، خو چې ښکاره کم باره ګناه ده. نو چې ستا په کامیابۍ کې حسد ولرم، نو باره خامخا راسه ښکاره کېږي، یا پر تا تهمت راسوی کېږي، یا پر تا ستا غیبت راسه کېږي، او یا په عمل تا ته تاوان رسېږي، ستا وقار ته خنډ واقع کوم. ګورې که دغه شان راشي باره بیا څو کېږي؟ د حسد پای یا ښکنځل دی، یا تهمت دی، یا د ده بېعزتي ده، هغه باره ګناه ده. ما په خبره مو سر خلاص و که منوسو خلاص. ګورې هغه په هغه چوار د واره په زړه کې وي، هغه ګناه نه ده. طالبانو خو امام غزالي رحمت الله علیه خپل په احیاء العلوم کې او حکیم الامت په انفاسیسا کې طالبانو دا را نقل کوي، وایي د دغه څه اجتناب پکار. ځکه د دغه څه څوک جوړېږي؟ ګناه جوړېږي.
اوس په زړه کې زما ته ستا کامیابي خوند نه راکوي، ستا کامیابي څوک نه راکوي، خوند نه راکوي. او چې خوند نه راکوي نو باره یو وخت باره راسه ظاهرېږي، یا د غیبت راسه کېږي، یا تهمت راسه وی کېږي، یا ستا بېعزتي راسه کېږي، ستا ذلت راسه کېږي. نو د دغه وجې څه اوس دا دی چې اجتناب دې د دغه سم وکړي. که نه خپله وعدهواره حسد په زړه کې چې د باندې نه یې راایستلی ګناه نه ده. یو غواړې بیا درته وایم طالبانو یادوئ اسیم حاسد ډېر بدکاره سړی دی. حاسد د خدای پر تقدیر اعتراض لري، د الله پر تقدیر نه دی راځي، پر هغه تقدیر اعتراض لري. ولې ته خدای غټ کړی په مال، ته خدای غټ کړی په علم، په پوهې، په هوښیارۍ، نو خدای غټ کړی، تر ما غټ کړی، تر ما پوه کړی، تر ما ښه مال در کړی، نو زه چې پر تا ساره نه خوښوم نو خدای مانه د خدای په تقدیر نه یم راځي. بل د دې اصلي جړه چې شه ده تکبر. نو زه ځان پر تا غټ کړم که یوه خبره ته د ځان سره ومنې، یوه خبره د ځان سره ومنې، یوه دغه خبره د ځان سره ومنې، دغه قدر ماشي وایي چې نو خدای به تر ما غټ وي، خدای پاک ښه مال ورکړ، دی به تر ما ښه سړی وي، خدای ښه علم ورکړ، دی به تر ما ښه سړی وي، خدای ښه صفات ورکړي. نو که دغه وجه وکړې نو بیا خو زما په تا باندې نه کېږي، خدا دې زه ځان پر تا غټ بولم او ستا صفت به هم ته ولې نو دا پلانی صفت لرې. ګورئ تکبر هم سخته ناروا ګناه ده، هغه بیا په بل سبقه کې بیا د خیر صدقه ژوند د تکبر لپاره وایي. و دلته اسد دا اسد ډېر سخت ناروا بد عمل دی. یو ولي د خدای دا خوب اوس یوه خبر ته ګورئ وایي بابا نجم احسن وایي دا مجاز خلیفه ده کې معلومات وایي ګناه قربان نسم، ګناه ښه شی ده، که ګناه نه وای دغه به هم نه وایي، هغه به عبادت ثواب هم نه وایي، نادره ده په دغه ځای کې وایي. دغه اسد نه دی چې زما په زړه کې اسد را وګرځېدی، ستا سره په زړه کې اسد را وګرځېدی، د دې دفعه به کوم چې نه وکړم بیا کار ځینې خرابېږي، بیا راڅه غټېږي. لیکن که مې دفعه وکړله الله جل جلاله پر داده چې ثواب راکړي نو ګناه ښه شی د اسد چې په زړه کې را وګرځېدی چې دفعه مې وکړه خدای ثواب راکړي. نو ګوره ځکه بابا نجم حسن وایي هغه وایي څنګه دی وایي دا سوله چې دا ګناه ډېر ښه شی دا دی، که ګناه نه وای ما ته خدای ثواب نه راکړه، هغه دغه ګناه ده. ګورې اسد لیکن د دغه اسد دپاره چې په زړه کې زما ستا سره پیدا سو څو علاج دي. یا خپله طالبانو دا زده کوي شیطان په دې څونه خوشحاله دی. د بزرګ یو خبره ته وکړم وروسته بې علاجونه در وښه. یو بزرګ هغه خوب ولیدی، په خوب کې هغه یو سړی روان دی، دا چکرونه اخیستي دي، هغه د انسان چکر دی، د حیوان دی، دا تازه نوي چکرونه دي اخیستي دي. د پوښتنه ځینې وکړه ول دا چیرې وړې ته څوک یې ډول شیطان یم، ول دا چیرې وړې، ول دا منډۍ ته وړم خرڅوم یې، دا مارکېټ ته هغه ورته دا منډۍ ته وړې، نو دا اوس څوک رانیسي ول د دې بیخي ډېر خریداران دي تر هر چا ډېر وځي. هغه ورته څنګه ډېر وځي بل څوک رانیسي خریداران یم لا یعنې خریداران یم دا علما دي، دا چې معلومات هم دا کیسه نقل کړي شیخ الاسلام هم هغه وایي چې دا اکثره د علما رانیسي. اسد د دوی کار دی تکبر، نو هغه دغه انسان فرق یو اسد دی بل تکبر دی، یوازې نه د بل خودبیني د بیا به د تلاشه نور شانم دا شان. طالبانو اوس د یو خبرې ته ګورئ د دغه اسد چې زما ستاسو په زړه کې ستا کار ناخوښه و د دې اسد مخنیوی په څو طریقې کې دغه علاجونه دي. علاج دا کې طالبانو د پوه طبیب د دکتورا والا طبیب تر قیامت بیا والا قدر سره چې دا مرض کم دی. اول په زړه کې دا متصور کړئ زه د سراست کوم د دغه بدوالي متصور کړئ چې دا کار بد دی. یو علاج دی، یو علاج په دا ونه ده پکې دا دونه ساري مرض دی، دونه نابود مرض دی والله چې اصلي انسانیت یې در تباه کړی دی چې روح باید اخلاص غوانو صدا یوازې دا وکړه. دوهم د ده بد صفات چې تاغه صفات راغلي څه صفات یې متصور څه صفات چې پلانه یې بیا څه صفات یې پلانه هغه خدای اتوار. دریم را ولاړ شه دریم په عام مظهر کې صفت وکوه پلانه یې څه سړی پلانه یې عجبه ښه سړی د زړه څه دی بیا دغه اسد غورځي عجبه ښه عالم دی عجبه ښه دنیا لري. دا یې څو علاج درې څلورم که یې وخت ورسره ملاکس ولیا تعجب یې وکړ میدان کړ لاسونه یې مرمش. څلور پنځم هدیه ور واستوه. هدیه دغه څلور پنځه دا د چا دي د دې ځکې دي دغه د اسد دکې دي انفاس عیسی 140 او اسلام او عمر زندگی اتم جون هغه د 218 بیا تر 202 شو
صد اخلاصو په دې ان شاء الله پوهېدلی یاست که نه دغه طالبانو اصل او یوه غبطه اوس دلته نبي علیه صلات سلام ورک وایي له اسد نستی لا فی اثنین یعنی اسد نه دی روا که روا وایي په دې دوی چې بیان اسد او یا مراد د اسد څه غبطه ده غبطه چې رواري د ده په شان یې راکړي ترجمه داسې کوي وایي غبطه نو چې سړی کوي صد اخلاصو نو په دغه شان یې کوي په دغه دوه کسانانو یې کوي د دغه دوه سماشه او د بل چا سره غبطه مناسبه نه ده یو هغه رجل اتاه الله چې دته خدای ورکړي مال په سره ته خدای مسلط کړي و دی علی حلقه پر استعمال هي د مال پر علاقه د مال په حق هغه په کلار کې استعمالي په جهاد کې استعمالي په علم کې استعمالي په صحیح تبلیغ کې استعمالي هغه په صحیح جهاد او په صحیح شان کې استعمالي پر دغه الله پاک دې بایسه کړي او رجل بیا اتاه الله چې خدای دې تور کړي علی حکمت علم فوهي او شاری او هو يقضي بها دی وبل ته قضام په دغه کې کفر ځان یې قضا او کفر بل قضا هغه مداهنت نه پکښ کې چې شری مسلې د چا د پاره پټي واقعیت د شریعت راخ او يعلم تعلیم کې یاد دی او خلکو ته په دغه دوه سره غیبت کوي په بل نه خو طالبانو شیخ الاسلام پر دغه ځای باندې وایي هغه په انعام الباری کې هغه دا وایي دا حصر په دې ځای کې مضافه دی دا حصر په دې ځای کې نه دی دا معنا نه ده چې غیبت دې سماج په بل کې روانه ده یا څه معنا مناسبه نه براسر اضافي سو یعنی روا خود خو خوندور نه ده سړی په دادوو کسانانو کې کار دا پیدا یو سړی شته دغه چې د کرون دنیا ته څه کوي دغه چې د کرون بچی ته څه کوي بچی ته څه کوي هغه وظیفه د امانت کې زور غواړي ته چې کوي دغه وظیفه په دغه کې وکړي چې خدای شته دنیا درکړی وای په لار کې د خدای د استعمالول بس تناس وای خلکو تیر کولای جهاد ترتیب دی جوړولای د تبلیغ ترتیب دی جوړولای د مدارسو ترتیب دی جوړولای دغه باشه طریقه او یا راولار که څه علم اعلی فاکتور کړی وای هغه دی واقعي کزام په دغه علم کولای مداهنت د باو شی در باندې باعث نه وای امر ولار که څوک دی کولای تعلیم دی خلکو ته کوي دغه بس په دغه کې نو دغه تربور بشه شان دغه طالبانو نبی علیه صلوات و سلام مبارک دغه هغه دغه شان خبره د توکل ګوري دا ډیر صفات د توکل د علم چې علم هم په هغه اعلی درجو کې د تراوي خو په دغه حدیث کې طالبانو کسته چې ورته پام دي دا د بخاری حدیث ته پام ورته وکي په دغه حدیث کې هغه څوک چې مال راوي مال مقدم راوي هغه طالبانو وجه دا ده چې د علم فائدې خو هم ارڅونه زیات دي خو د مال فائدې زیات دي دغه خودي عالم چې دغه حالت جن جوړیږي دغه څوک جن جوړي چې بار تعلیم و غیر ته چې دغه بیا مال نه کیږي دام را ولري دغه ذات چې را رسیږي پر د مال مصرفيږي او پر د بشار مصرفيږي بیا رسیږي کني نه را رسیږي والله سبحانه اعلم